دا ښځې چې څوک مشهوري نو دونه اخبار او په ټي وي او په ریډیو نه مشهورېږي لکه څومره چې ښځې مشهورې. نو په دې کې د یو دریو کسانو مشهورتیا د ښځو کړې د په هغې یو نظم دی ارشاد چې ډاکټر حکیم دمګرې چرته نه وي چې پیدا شي. ډاکټر حکیم دمګرې چرته نه وي چې پیدا شي، په مخه مشهور شي چې دوه ښځې ورله راشي، ښکاره شي په هر ځای باندې نوم خوري په دنیا شي. یوه ښځه یې وکړي غم خادی کې صفتونه او دا ډېر هوښیار ډاکټر دی دا ارځای کړي علاجونه. زمونږ په ګاونډ کې خفه صحابه نه وه، خوراک او څښاک یې نه وو، پټې سترګې به پرته وه، هرڅه یې ورله راوړي وو د چا تمتې نه وه. د دې ډاکټر علاج سره اوس بالکل برابره ده او د ملکو دا دې ګرځي روغه جوړه ده انډره ده. په ما به خو هم څه چل کېدو چې چېرته کې به تلمه، چې دوه قدمه لا بړم په ځای به کېناستمه، په ځان به پوه نه شم د ولاړې پرېوتمه. یو څو ځله چې لاړم ښه ښېګړه مې پې کېږي او دا دویمه درېیمه میاشته اوس مې یو ځایم نه خوږېږي. دا دویمه ورته وایي په پلاني ځای کې حکیم دی، بوډا دې سره سره ګیرې ده، په پوزه مان لږ نیم دی، مور شته نه پلار شته، د اتیاو کالو یتیم دی. د دې حکیم په شان ته حکیمان نشته د نورو، علاج یې داسې دی لکه اوبه وړی په پروس کالي په ما به سیادلي غونته راتلله، په ناسته به د ځمکه په ما ټوله چورلېدله، ډوډۍ به مې د ورځې ایله شپږ ټیمه خوړله. هېڅ مې خواته نه کېدل، یو ځل نیم ورله لاړم، بس اوس د خدای فضل دی چې هر سره یې نه غاړم. دا درېیمه ورته وایي پیدا شوی ښه سړی دی، په دم او په دورخوا تعویز کې ډېر زیات مرڼی دی، د هر څه اجازه لري اتبه او که زیړی دی. راځي ورله د لرې او د برې علمونه او چې چا په چا څه کړي نو صفا وایي حالونه. زمونږ کور کې جګړې وې د لوی او د وړو به، خاوند به مې په بوټ تندي وتو نه وتو به، په نه خبره چوت په شور وخت یې ګورېدو به. چې لاړم ورته کېناستم کتلي کتابونه، خانې په نغري کې چا خښ کړي تعویزونه. یوه ښځه راغلې و د هغې و اپرېشن، چې اړه و نه قرینچي و نه ګنډلو له وستنه، لږ ساعت له یې خوره کړله د پاسه پې بړستنه، پټۍ یې ورله وکړه نه ګولۍ و نه نشه وه، او غیبي یې اپرېشن کړو په سترګو یې پرده وه. نو چې کومو ښځو واورېدو د دوی دغه بیانو، سبا یې روان کړي وي د ځان څخه خاوندانه، په نیمه شپه راپاسي ورپشا کي ماشومانه. دمګري له روان شي دی به څه وکړي انکار، چې ښځې په نالت شي منې کې به یې د چا پلار. او اخري بند شي دا شي چې غیبي اپرېشن څنګه وي زه خبر نه شوم د دې نه، چې پټ کاڼي راوباسي دی د تریخې د ګردې نه، ښکاره ازغې دي وباسي د دې د چا د خپې نه. دا شره خو ظاهر ګوري انګاره دا بکواسي، پټې رسولې د خلکو خېټو نه راوباسي.